السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ بستئ او د صحت جامې پر تن وي. زه یو ځل بیا د ایډیټ زون د چینل نه ستاسو په حضور کې حاضر یم. ملګرو، نننۍ ویډیو د مسنجر دپاره ده. د مسنجر یو ډېر ښایسته سیټینګ دی. که چیرې تاسو په مسنجر کې په ګروپانو کې یعنې ګروپ کې هستئ او غواړئ چې د هغې ګروپ څخه ځان وباسئ، نو دغه طریقه یاد کړئ. دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او طریقه یاد کړئ. که تاسو زموږ چینل ته اوسه پورې نوي راغلی استئ، زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن یعنې بیل نشان هم ووهئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. راځو په دغه باندې شروع کوو، په دغه کار باندې. زه غواړم دغه ګروپ دی او دغه ګروپ څخه ځان وباسم. نو څنګه کوو چې ځان وباسو؟ دغه علامه چې دلته پاس ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه، لاندې به راشئ په سامثینګ رانګ باندې به کلیک وکړئ. یو لیو ګروپ دی. لیو ګروپ باندې تاسو هم کولی شئ ځان وباسئ، خو بیرته بیا دلته دوه خبرې دي. بیا هغه کس کولی شي څوک چې د ګروپ یو څوک بیرته بیا تاسو د ګروپ ته اټکولی شي، بیا هم ور اضافه کولی شي. او لاندې اپشن چې کوم دی دې کې بیا نشي کولی. په همدې باندې کلیک کوو. په دې چې کله کلیک وکړه، بیا به هیډ سپیچ په دې باندې تاسو کلیک کوئ او سینډ فیډبیک په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به دلته اپشن دی لیو ګروپ. په لیو ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او لیو په لیو به کلیک په لیو باندې. په لیو باندې چې کله کلیک وکړه، تاسو به د دغه ګروپ څخه څه شی ووځئ. بالکل به تاسو د ګروپ څخه ووځئ. ډېر ښایسته سیټینګ دی، ډېر ښکلی سیټینګ دی. ډېرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې په مسنجر کې د ګروپ څخه ځان څنګه وباسو. نو دغه د ویډیو وګورئ تر اخره پورې او ویډیو ته خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم د دغه سیټینګ څخه دغه ویډیوګانو څخه ګټه واخلي. او ویډیو در سره لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانو څخه برخمن شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، دغه ویډیو وه د په مسنجر کې د ګروپ څخه ځان څنګه وباسو. دا وګورئ، هغه ګروپ څخه ځان مونږ ویسته، بیخي هغه ګروپ نشته دی، ځان هم ترې وباسه. اوس که بیرته هغه کس کوشش هم وکړي، تاسو بیرته نشئ چولی. دغه اپشن چې ما کوم کار وکړی په دې باندې، دغه کې تاسو کولی شئ چې هغه بیرته هغه کوم نفر چې دا ګروپ جوړ کړی دی هغه تاسو نشئ کولی، یا کوم بل نفر یې هغې ګروپ کې نشي کولی تاسو بیرته دې ګروپ ته ور اضافه کړي. نو دغه طریقه ډېره ښکلې طریقه ده او په دې هیله چې یو څه ترې زده کړي وي. ویډیو انلاین وګورئ. تر بلې ویډیو پورې زه ستاسو حضور کې حاضرېږم. تر هغې په پاک